السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به یو ځل بیا راته راوجوړئ او د صحت او عافیت کلي به مو پرتن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرې خوندورې په زړه پورې او مهمه ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي د تل لپاره ختم کړو یا فیسبوک آی ډي ډیلیټ کړو. نو دوستانو، دا چې ډېره ملګرو پوښتنه کړې ده، انشاءالله د ویډیو کې به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ دغه ټوله طریقه ښایم چې څنګه موږ او تاسې یوه آی ډي په فیسبوک کې د تل لپاره ختمولی شو. نو دوستانو، د ویډیو په پای کې درته یوه بله مهمه طریقه هم ښایم چې موږ او تاسو د موقتي وخت لپاره څنګه د فیسبوک آی ډي بندولی شو او څنګه یې ډیلیټ کولی شو په مکمل ډول. نو انشاءالله دغه طریقه به زه تاسو ته په همدې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ ښایم. نو دوستانو، په ویډیو باندې فایل کوم، خو مخکې ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړم، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې ښه ملګري چې همدا شیبه زموږ یوټیوب چینل کې نوي دي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازمي یو لایک در سره ورکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو، په ویډیو باندې فایل کوو. ښه ملګرو، اوس دا دی زه فیسبوک را خلاصوم او تاسو ته دغه طریقه ښایم. دوستانو، دا دی ما فیسبوک را خلاص کړ. دلته تاسو ته ښکاري چې دا زموږ فیسبوک پاڼه ده. اوس غواړم دوستانو چې همدغه آی ډي چې ده دغه تاسو ته په بشپړه توګه له منځه یوسم. نو دوستانو، د دې لپاره به تاسو ته پورته 3 ډاټس ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دې نه مو ملګرو چې هلته را کلیک واخیسته، لاندې به تاسو سیټینګ ان پرایوسي همدې اپشن ته به تاسو راشئ. له همدې وروسته دوستانو، تاسو چې هر کله دلته راغلی، دلته به تاسو ته سیټینګ راشي، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دې نه مو ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته به تاسو ته پرسونل ډیټیلز همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دې نه مو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته به تاسو لاندې راشئ پرسونل ډیټیلز. دوستانو، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. ملګرو، دلته مو چې هر کله کلیک واخیسته، دلته اوس تاسو ته د خپل اکاونټ مربوطه معلومات راځي. نو دوستانو، د اکاونټ د ډیلیټ کولو لپاره به موږ او تاسې اکاونټ اونرشیپ اینډ کنټرول همدې بټن به ورته کلیک واخلئ. اوس دوستانو، دلته موږ ته دوه برخې راځي. لومړۍ برخه څخه به تاسو تیر شئ او دوهم برخه چې ده ډیکټیویشن اور ډیلیشن همدې بټن به تاسو کلیک واخلئ او تاسو اکاونټ چې دی دلته راځي، همدا شکل باندې به راشي. دلته په همدې بټن ورته کلیک واخلئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیستم، اوس که تاسو غواړئ چې دغه آی ډي ملګرو د تل لپاره ختم کړئ، نو لاندې تاسو ته لیکلی ډیلیټ اکاونټ. که دغه بټن باندې تاسو کلیک واخلئ، تاسو آی ډي د تل عمر لپاره له فیسبوک کمپنۍ څخه ډیلیټ کیږي. او بل پورته تاسو ته لیکلی دی ډیکټیویټډ اکاونټ. همدې بټن چې تاسو ملګرو کلیک واخلئ، تاسو اکاونټ به د محدود وخت یا موقتي وخت لپاره بندیږي. نو دوستانو، د لومړی حالت خو په ډیفالت شکل باندې انتخاب شوی دی. همدې بټن چې تاسو کلیک واخلئ او لاندې کنټینیو اپشن ورته کلیک واخلئ، تاسو اکاونټ چې دی د محدود وخت لپاره به د فیسبوک کمپنۍ سره بند شي. او که لاندې تاسو ملګرو ډیلیټ اکاونټ همدې بټن تاسو ورته کلیک واخلئ او تاسو اکاونټ به د تل لپاره له فیسبوک څخه ختم شي. نو ملګرو، زه غواړم چې دغه اکاونټ د تل لپاره، یا مثلا زه لومړی غواړم دوستانو چې دغه اکاونټ چې دی د موقتي وخت لپاره خپله بند شوی دی. اوس غواړم چې دغه اکاونټ د تل لپاره دوستانو بند کړم. د دې لپاره به تاسو د دوهم ټیک مارک چې دی دا به ولګوئ او لاندې کنټینیو اپشن به ورته کلیک واخلئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته اوس له تاسو څخه پوښتنه کوي یا پوښتنه کوي چې تاسو ولې غواړئ چې د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ. نو دوستانو، لومړی تاسو ته لیکلی I spend too much time on Facebook، یا چې زما وخت چې دی فیسبوک یې زیات مصرفوي. نو په همدې اساس دوستانو، تاسو ته لاندې نورو برخې هم راځي. زه لومړی غواړم همدغه برخه ورته انتخابوم، تر څو زه دوی لپاره یوه غوښتنه کوم چې فیسبوک چې دی دا زما زیات وخت مصرف کوي. په همدې اساس زه غواړم چې دغه آی ډي ډیلیټ کړم. له همدې وروسته دوستانو، تاسو ته لاندې کنټینیو اپشن راځي، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دې نه مو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته اوس تاسو ته ټایم سپینډ آن فیسبوک، یعنی مطلب چې تاسو وخت چې فیسبوک مصرفوي، آیا تاسو غواړئ چې دغه آی ډي ډیلیټ کړئ او که نه. زه ورته وایم چې هو ډیلیټ کړه او کنټینیو اپشن ورته کلیک واخله. نو دوستانو، له هغې وروسته به تاسو ته همدلته یوه صفحه راځي. دلته ملګرو تاسو په لاندې کنټینیو اپشن چې دی همدې کې دوستانو تاسو نور کار مه لرئ. ډیکټیویټډ اکاونټ او تر څنګ یې دوستانو ګو ټو اکټیویټي لوګ، ډاونلوډ انفو او همداشان ته لاندې ټرانسفر انفو. دوستانو، د دې لپاره به تاسو په کنټینیو اپشن ورته کلیک واخلئ. دې نه ملګرو هر کله چې کلیک واخیسته، دلته تاسو نه د پاسورډ وړاندوینه کوي او تاسو به مربوطه پاسورډ ورکړئ. نو دوستانو، زه پاسورډ ورته اخلم. ښه ملګرو، دا چې ما خوشبختانه چې زیات کوشش وکړ
چې دلته پاسورډ ورکړم خو ممکن زما پاسورډ نه اخلي. نو دوستانو کوشش وکړئ دلته به تاسو د خپل مربوطه آی ډي پاسورډ ورکوئ او بیا تاسو اکاونټ چې دی د فیسبوک څخه د تل لپاره ډیلیټ کیږي. نو دوستانو زه خو یوازې تاسو ته طریقه ښیم. دلته چې تاسو پاسورډ ورکړئ نو تاسو اکاونټ به د تل لپاره له فیسبوک څخه ډیلیټ کیږي. نو ملګرو دا چې ما څخه پاسورډ هیر دی که نه دغه طریقه مې هم تاسو ته ښودله. یوازې تاسو پاسورډ ورکړئ او لاندې کنټینیو اپشن چې دی همدنه ورته کلیک واخلئ او تاسو اکاونټ به ډیلیټ شي. نو دوستانو دغه طریقه خو تر همدې ځای پورې وه. اوس دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه اکاونټ چې دی دغه د موقتي وخت لپاره بند کړئ نو دوستانو دې لپاره ډیکټیویټډ اکاونټ همدې بټن ورته کلیک واخلئ او لاندې کنټینیو اپشن چې دی همدې ورته کلیک واخلئ. دې نه مو دوستانو هر کله چې کلیک واخیست دلته بیا هم له تاسو څخه د پاسورډ غوښتنه کیږي او تاسو به دلته هم پاسورډ ورکوئ تر څو دوستانو تاسو اکاونټ چې دی په موقتي ډول بند شي. خو دوستانو دغه طریقه خو تر همدې ځای پورې وه چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د فیسبوک اکاونټ د تل لپاره بند کړو او څنګه یې په موقتي ډول بندولی شو. نو دوستانو دلته په وروستۍ کې یوازې تاسو پاسورډ ورکړئ او نور به تاسو اکاونټ له فیسبوک څخه ډیلیټ شي. نو ملګرو دغه اکاونټ به تقریبا تاسو ته یوه میاشت وخت درکوي او تاسو اکاونټ چې دی فیسبوک له خوا څارل کیږي چې دغه اکاونټ کوم دلایلو کومو موادو په اساس دغه اکاونټ بندول غواړي د نفر. نو هغې وروسته به تاسو ته یوه میاشت وروسته دغه آی ډي چې ده تاسو لپاره به تل لپاره ختم شي. یوه میاشت وخت لري له هغې وروسته به تاسو آی ډي چې ده هغه به د فیسبوک لخوا بند شي. نو ملګرو دغه طریقه وه چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د فیسبوک یوه آی ډي د تل لپاره ختمولی شو. نو ملګرو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شوه لازمي یو لایک درسره ورکړئ او د نورو ګټورو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نور د خدای په امان.